السلام علیکم د افغان ګرځندوی چینل محترم او قدرمن اوریدونکو خوږ خوشحاله مو غواړم امید لرم چې روغ او جوړ یاست نن ورځ به د Deutsch lernen auf Pashto د درسونو په لړۍ کې د کال میاشتې په جرمني یا الماني ژبه کې زده کړو نو نن د لیکشن 11 یعنی 11 درس نو die Monat یعنی میاشت ته ویل کیږي د هغوی جمع بیا ده die Monate یعنی میاشتي زیاتو میاشتو ته ویل کیږي نو die Monat میاشته یعنی یوه میاشت die Monate یعنی زیاتې میاشتې میاشت او میاشتې په انګلیش کې month and months ورپسې به په دې ټیبل کې دلته د میاشتو نومونه ځای پر ځای شوي دي په دې کالم کې به په انګلیش باندې لیکل شوي په ریډ کلر کې او دلته ښي طرف ته په پښتو باندې لیکل شوي دي نو شاید تاسو په اسانۍ سره پرې وپوهیږئ او دلته په چپ کالم کې دلته به په جرمني یا الماني ژبه هر میاشت ذکر کیږي زه به یې تلفظ څو ځله تکرارومه نو انشاءالله درته مشکل به نه وي ډېر اسانه دی لومړنۍ د کال میاشت ده یانوا یعنی جنوري ته ویل کیږي یا هم جنوري یانوا په انګلیش کې ورته جنوري یعنی یانوا همدارنګه دویمه میاشت ده فبرور یعنی فبروري یا هم فبروري دویمه میاشت د کال ته ویل کیږي همدارنګه دریمه میاشت مارچ نو دا په انګلیش کې ورته مارچ ویل کیږي او په جرمني یا الماني ژبه کې ورته مارچ ویل کیږي مارچ همدارنګه څلورمه میاشت اپریل یعنی اپریل ته ویل کیږي سپیلینګ هر څه د انګلیش د میاشتې سره یو څه دي خو تلفظ یې فرق لري نو اپریل میاشتې ته ویل کیږي همدارنګه مای یعنی د می میاشتې ته ویل کیږي همدارنګه یونی یعنی جون میاشتې ته ویل کیږي همدارنګه یولی جولای میاشتې ته ویل کیږي یعنی یانوا فبرور مارچ اپریل مای یونی یولی یو ځل به بیا زه تکرار کوم یانوا فبرور مارچ اپریل مای یونی یولی ډېر اسانه دی دا په انګلیش باندې دی او دا هم پښتو باندې تاسو لیدلی شئ همدارنګه بله میاشت ده اګوست یعنی اګست میاشت ته ویل کیږي اګست همدارنګه سپتمبر یعنی سپتمبر ته ویل کیږي همدارنګه سپتمبر یعنی سپتمبر همدارنګه اکتوبر یعنی اکتوبر میاشت ته ویل کیږي دلته هم لیکل شوي دي همدارنګه نوفمبر یعنی نومبر میاشت ته ویل کیږي همدارنګه آخري میاشت دسمبر یعنی دسمبر ته ویل کیږي یا همدارنګه دسمبر او په پای کې هم نویار یعنی نیو ایر یا نوی کال نویار یعنی نوی کال نو دا و د کال 12 میاشتې همدارنګه د نوي کال په ګډون سره نو دلته به یو څو مثالونه ولرو لکه په دې مثال کې ich habe im Januar Geburtstag زما د پیدایښت ورځ جنوري ده زما د پیدایښت ورځ بلکې نه ده دا یو مثال ده خو د اکثریت افغانیانو د پیدایښت ورځ جنوري وي که څنګه یا په انګلیش کې هم ویل کیږي my birthday is January یعنی په الماني کې بیا موږ وایو ich habe im Januar Geburtstag یعنی زما د پیدایښت ورځ جنوري ده همدارنګه په دې سوال کې به wann ist dein Geburtstag یعنی ستا د پیدایښت ورځ څه ده یا هم په انګلیش کې ویل کیږي when is your birthday
کله ستا د پیدایښت ورځ ده. نو تاسو په کمنټ کې ولیکئ چې wann ist deine Geburtstag، ستاسو د پیدایښت ورځ څه ده. په هغو کې میاشت، کال، همدارنګه ورځ ولیکئ. زه کمنټونه ګورم چې څوک د خپله د پیدایښت ورځ لیکي. نو د درس د لیدلو نه مو مننه. چینل د سره سبسکرایب کړئ، د ملګرو دوستانو سره یې شریک کړئ. که کوم یو سوال پوښتنه لرئ نو مهرباني په کمنټ باکس کې لیکلی سئ. ښه وختونه، الله مو مل شه.